ड्रेसेस गुल अहमद पेश कवी समर कलेक्शन 2000 रुस्तु अविया वकालू की गुल अहमद वर्कड़ी दी पाकिस्तान ला नित नवी ड्रेसेस हम दे द पारा खुदे द पाकिस्तान पे जनकला गुल अहमद द लेटेस्ट गुल अहमद समर कलेक्शन 2000 द पारा विजिट करे इन स्टोर या ऑनलाइन at gulahmadshop.com। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ګرانو درنو پښتنو، زیم وحید الله خان. ګران مرګرو، کال 2000 دویمه میاشت ده، څلېرویشتمه نیټه ده او 20 منټه کم 9 بجې دي د ماښام لمونځونه وسوسو شو. ګران مرګرو، د پروګرام دی د خیبر مازدیګر او زیم وحید الله خان. ګران مرګرو، د دغه پروګرام مدعا یا مقصد ډیر زیات څرګند دی. د دې پروګرام مدعا یا مقصد هغه ټول شاعران تاسو ته په ډاګه کول دي کوم چې پټ دي، کوم چې کام نه پیژني. دغه فکر را بیدارول دی باید چې سندره شعر د هر وخت ورسی، سندره دی ژوندې وي، ټپه دی ژوندې وي. نن د خیبر د مازدیګر دغه پروګرام په دې کې زموږ سره نننې زموږ میلمانه چې دي د ټولنیزې رسنۍ او د لارې د پښتو د ادب دپاره هلې ځلې کوونکې د خیبر د یادونو د مازدیګر کوربه د چنار بابا د سیمې یو ښاغلی ابوبکر صدیق صاحب زموږ سره نن په پروګرام کې ناستی کوي. دې ترڅنګ د پښتو کام په جولې کې خپل ډیر غزلې، خپل نظمونه اچولو والا یو ډیر تکړه شاعر جناب یوسف شاه بهار صاحب هم زموږ سره په دغه پروګرام کې میلمه دی. دغه میلمنو سره به څه خبرې اترې کوو. یوسف شاه بهار صاحب په خپل یو کلام کې وایي چې بیروزګاره یم دیاړي په کار د سیبا، بیروزګاره یم دیاړي په کار د سیبا، زمونږ کور کې زندگی په کار د سیبا، په تصویر کې هر سړی خوشحاله ښکاري، په تصویر کې هر سړی خوشحاله ښکاري، په تقدیر کې خوشحالي په کار د سیبا. او دا سړی د علامې نه خالی نه دی، دا سړی د علامې نه خالی نه دی، دې سړي سره یاري په کار د سیبا. او د دې ساندو د ماحول نه به راوځو، د دې ساندو د ماحول نه به راوځو، مازدیګر دی څه مستي په کار د سیبا. او تورې سترګې خال په زنه نری شونډې، تورې سترګې خال په زنه نری شونډې، د دې مخ ترجمانی په کار د سیبا. او دا خو هر طرف ته ښکلی دی قسم دی، دا خو هر طرف ته ښکلی دی قسم دی، په دې چم کې ملنګي په کار د سیبا. او د بابا د نظریې په لار روان دی، د بابا د نظریې په لار روان دی، د بهار باچا خانی په کار د سیبا. دغه دوه میلمانه، دغه دوه ملګري به د خیبر د مازدیګر د نننۍ پروګرام ښکلایي. دغه ملګري تاسو سره معرفي کوم. ټول مخکې ابوبکر صاحب ورځم. ابوبکر صاحب د خیبر په دې مازدیګر کې تاسو ته هرکلی ویم. ډیره مننه. د ټولو نه اول زه د ریډیو سوات FM100 ډیر زیات مشکور یم چې موږ په دې خپل ټیم کې او بیا د خیبر مازدیګر د پروګرام چې په هغې کې زموږ د یادونو د مازدیګر د پلیټفارم نه زموږ انتخاب لازم وګڼو، او بیا د FM100 چې څومره کتونکي دي او اورېدونکي دي هغو ته زموږ مخامخ کول، نو ستاسو یو جهان مننه.
ډېره زیاته مننه ابوبکر صاحب د دغه ټولنیزې رسنیو د لارې د دغه پروګرام د لارې د دغه دردېدلي مات او غمځپلي ولس دغه خدمت دا د ستاینې وړ دی. تور توتان دي او ستاسو نه قربان دي. دی ترڅنګ یوسف شاه بهار صاحب زموږ سره هم د خیبر په مازدیګر کې نن ناستې کوي. دغه دواړه زلمي به خپل کلامونه ستاسو سره شریکوي. یوسف شاه بهار صاحب تاسو هم د خیبر په مازدیګر کې هرکلی نه ډېره مننه وحید الله ورور صاحب، ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې په خپل پروګرام کې موږ له ټایم راکړو. ډېره زیاته مننه. خوشحاله شې بهار صاحب. دا راته ووایه چې ژوند دې نن سبا څنګه روان دی؟ ژوند خو الحمدلله ډېر ښکلی په رنګونو کې په خوشحالو کې تېرېږي ستاسو په دعا سره. ښه، نن سبا نوي څه تخلیق کوي که نه؟ جو کوو چې کله کله ټکه ټکه کوو. ښه، دا دواړه زموږ د نننۍ معرکې مېلمانه یوسف شاه بهار صاحب خپل کلامونه نظمونه به تاسو سره شریکوي. دې ترڅنګ ابوبکر صدیق صاحب زموږ سره ناست دی. دی به هم خپل انتخاب غزلې او نظمونه تاسو سره شریکوي. باید چې د دغه ټولنیزې رسنیو د لارې ډېر لرې تګ یې کړی دی. په دې کې د شنګلې تګ کړی دی، د پېښور او د صوابۍ تګ یې کړی دی. دې ترڅنګ منګورې ته ډېر ځل تللی راغلی دی. دغه غزلو پسې نظمونو پسې د دی کوشش چې یاره څه نه څه ښه ریکارډ کړي او د کام ولس ته یې پیش کړي او هغوی ته څه خوندونه والي. یوسف شاه بهار صاحب، اول تاسو له درځم خپل څه کلام زموږ سره را شریک کړئ په تازه کې، بیا به نورې خبرې اترې کوو. ډېره مننه. د غزل یو څو شعرونه دي چې تمامه شپه بېګا باران ته ناست وم. تمامه شپه بېګا باران ته ناست وم، ځان له مې ستا په سر سزا ورکړه. تمامه شپه بېګا باران ته ناست وم، ځان له مې ستا په سر سزا ورکړه. ما ورته ستړي کړل باڼه په کتو، ما ورته ستړي کړل باڼه په کتو، ستا تصویرونو له مې سا ورکړه. او منم چې ماله دې ځواني راکړه خو منم چې ماله دې ځواني راکړه خو زما بابا له دې همسا ورکړه. او مننه زه په خپل سر ورته په خپو کې کېږدم، زه به خپل سر ورته په خپو کې کېږدم که ورله دومره مینه چا ورکړه. او د بغاوت چغې ته ځکه جوړ شوم، د بغاوت چغې ته ځکه جوړ شوم، بادار زمونږ د سر سودا ورکړه. او اخري شعر دی چې په دې انداز خو دې د سره تیر یم، په دې انداز خو دې د سره تیر یم، قدرت دې سترګو له حیا ورکړه. ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو. دا و یوسف شاه بهار صاحب. دې ترڅنګ ابوبکر صاحب هم دلته کې زموږ سره ناست دی. خو څه ملګرو موږ ته پیغامونه رالیږلي دي، دغه به تاسو سره شریکوم. نجیب الله خان یوسفزی صاحب د دوبۍ نه موږ ته سلامونه رالیږلي دي. د پروګرام ډېره زیاته ستاینه یې هم کړې ده. دې ترڅنګ محمد سدیس د پروګرام ستاینه کړې ده، وایي ډېر نایس پروګرام دی. شاهد کندي سلامونه رالیږلي دي او نیکې هیلې هم موږ ته رالیږلي دي. وایي ټولو ملګرو ته یې سلامونه. دا سدیس صاحب دا پیغام رالیږلی دی. نجیب الله خان یوسفزی صاحب وایي وحید الله خان څنګه ډېر ښه یم، ډېره زیاته مننه ستاسو د خوږو ټکو. شاهد کندي هم ستاینه کړې ده. عطاء الرحمن صاحب سلامونه رالیږلي دي او د پروګرام ستاینه یې کړې ده. دې ترڅنګ افریدي ارد خان افریدي صاحب هم پروګرام ستاینه کړې ده. دې ترڅنګ احسان الله شاهد صاحب چې ډېر د ستاینې وړ زموږ ډېر ګران ملګری دی، هغوی هم یو پیغام رالیږلی دی. ټولو ته سلامونه. ابوبکر او بهار ته هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه استاد صاحب. ښایسته پروګرام دی، ډېره زیاته مننه. نور احد علي راته هم سلامونه رالیږلي دي، وایي سلامونه رور. ډېره زیاته مننه. د ملک د بیلو بیلو هیوادونو کې څومره هم چې زموږ ملګري ګوري، په خصوصي توګه باندې زموږ مسافر ملګري، هغوی موږ ته د دې پروګرام برخه جوړېدی شي د فیسبوک د لارې. او دې ترڅنګ کم ملګري چې د ریډیو د لارې موږ اوري، هغوی هم زموږ په پروګرام کې برخه اخیستی شي. د ټلیفون د لارې زموږ ټلیفون نمبر دی 0946 746 161 او دویم نمبر دی 0946 746 162. په دې نمبرو باندې تاسو زموږ پروګرام کې برخه اخیستی شئ. ابوبکر صاحب دا راته ووایي چې نن سبا محلي ځلې څنګه روان دي، تک مو نن سبا روان دی که نه دی، او د پیج د لارې څنګه خدمت مو روان دي، دغه ټولې خبرې را شریک کړئ. وحید الله صاحب پروګرام خو موږ د یوې ورځې نه بلې ته څومره چې موږ ګورو نو ډېر زیات شاعران داسې دي چې زمانه فاتې دي. زه به دا ووایم چې درېیمه حصه شاعران به ما ټچ کړي او دوی سي شاعران چې هغه زمانه لا فاتې دي او ما د یادونو د مازدیګر د پلیټفارم نه مخې ته نه دي راوستي او نو سره زما ملاقات شوی دی. خو څومره حده پورې چې زه لګیم ګورم نو یو شاعر هم زه نه میس کوم، خو د ټایم سره د هر شاعر نه ټایم اخلم او پروګرام بالکل چې دی نو د یادونو مازدیګر مینوالو ته شو کوم او کوشش دی چې د پوره حده پورې زه د خپل پروګرام کنټینیو وساتم. ډیره مننه، خوشحاله شئ. که څه کلام مو را سره را شریک کړو، د چا انتخاب کلام کوي نو ډیره ښه به وي.
مننه. د صدام حسین قایل یو غزل به ووایم، انتخاب دی چې زما خیالونه عجیبه ولی شي. زما خیالونه عجیبه ولی شي. زما خیالونه عجیبه ولی شي، ځینې کارونه معجزه ولی شي. واه. د عشق خبرې چې محفل کې وشي، د عشق خبرې چې محفل کې وشي، یو سړی داسې سنجیده ولی شي. واه واه واه. څوک چې انګور خوري پروا یې نه وي. څوک چې انګور خوري پروا یې نه وي، څوک چې شراب وسکي نشه ولی شي. زاړه فکرونه ټول پسین لاهو شي. زاړه فکرونه ټول پسین لاهو شي، نوي فکرونه نظریه ولی شي. سنگ مرمرو نه جومات جوړ شي. سنگ مرمرو نه جومات جوړ شي، خو د غریب کور کې ډیوه مړه ولی شي. زما خبرې منګړت وي ټولې، زما خبرې منګړت وي ټولې، ستاسو خبرې مرتبه ولی شي. واه واه واه. دې خبرې ته لږ سوچ پکار دی. دې خبرې ته لږ سوچ پکار دی، په آینه کې سړی دوه ولی شي. ځینې وختونه غم لړلي تیر شي. ځینې وختونه غم لړلي تیر شي، ځینې وختونه رنګینه ولی شي. چې د فکرونو ډیوې مړې شي پکې، چې د فکرونو ډیوې مړې شي پکې، پرنا ورځ توره شپه ولی شي. قایله خدای جي چې مرازق ګڼلی، قایله خدای جي چې مرازق ګڼلی، ژوند له دا دومره کرونده ولی شي. دا د هغوی انتخاب وشي. او د رحمان بای به یو څو شعرونه دي به شریک کړم، ځکه چې رحمان بابا زه ډېر زیات وړوکی یم چې دا شوق هم زما د رحمان بابا د شاعرۍ نه شروع شوی دی. د هغو کتابونه ما د وړوکوالي نه سټډي کول، او د هغې سره بیا زما شوق او دا پروګرام دا ټول هر څه چې دي نو د رحمان بابا د انتخاب شعرونو نه زما شوق پیدا شوی. صحیح. رحمان بابا وایي چې زه رحمان قیامت ته ځکه خوشحالېږم، زه رحمان قیامت ته ځکه خوشحالېږم، په دیدن چې د جانان ټکور ټکور شم. بیا وایي د رحمان په عاشقۍ کې کمی نشته، د رحمان په عاشقۍ کې کمی نشته، نو بیا سله آینه کې ځان ته ګورم. د رحمان په عاشقۍ کې کمی نشته، نو بیا سله آینه کې ځان ته ګورې. په صفت به دې د حسن کتاب ډک کړم، په صفت به دې د حسن کتاب ډک کړم، کاش وفا دې هم د حسن برابر وی. زه رحمان د یار په مینه لیونی یم، زه رحمان د یار په مینه لیونی یم، اوس حیران یم چې رحمان یم که جانان یم. واه واه واه. ډیره زیاته مننه ګرانو ملګرو. دغه دوه میلمانه د خیبر د مازدیګر د نننۍ مرکې میلمانه دي. تاسو سره څه کلامونه او انتخاب کلامونه شریک دې ترڅنګ ډیرو میلمنو، ډیرو زموږ ملګرو نور هم پروګرامونه پیغامونه رالیږلي دي. شمشیر بونیری صاحب وایي سلامونه مې قبول کړئ. ډیره زیاته مننه شمشیر صاحب د بوریر نه زموږ پروګرام ګوري. دې ترڅنګ سلمان هاشمي صاحب وایي سلام، پروګرام ډیر ښکلی دی. ډیره زیاته مننه. نوراحد علي هم د پروګرام ستاینه کړې ده. دې ترڅنګ ولی اکبر صاحب هم سلامونه رالیږلي دي. ډېر زیاته مننه. بونیری صاحب وایي شمشیر بونیری صاحب وایي ډېر ښه پروګرام دی، ټول ټیم ته سلامونه وایه. ډېره زیاته مننه. وعلیکم السلام. سلمان هاشمي سپیشل سلام ټو یوسف شاه بهار. ډېره مننه. وعلیکم سلمان هاشمي صاحب تاسو ته سلامونه رالیږلي دي. دې ترڅنګ سید جهانگیر احمد هاشمي هم یو پروګرام دغه رالیږلي پیغام چې السلام علیکم جهانگیر یم د قطر نه، او پروګرام ډیر زیات ښه دی او سلامونه هم رالیږلي دي. کېدای شي ستاسو څوک اشنا وي. ډېره مننه جهانګیر صاحب، ډېره مننه. ښه. ګلاب شاه محمد وایي سلام وروره. ګلاب د سعودي عرب نه. وحید الله صاحب ډېر ښکلی پروګرام دی. ډېره زیاته مننه. تاسو یو جهان مننه کوم چې زموږ دغه مات ګوډ پروګرام خوښوئ او دغه مات ګوډ ټکي زموږ تاسو اورئ. معاذ علي صاحب وایي چې سلامونه، معاذ علي یم او کوهار روډ باغډیرۍ نه. نجیب الله یوسفزئی صاحب وایي ابوبکر ته سلام وایه. وعلیکم السلام جی. ولی خان سلام ټو آل ټیم. ډېره زیاته مننه. شعیب احمدي صاحب یاد کړي وو. دغه شان ډېرو ملګرو میسیجونه رالیږلي. عامر خان وایي وحید الله خان وحید پروګرام ډېر ښه دی. منصور صاحب لازمي راولئ. بالکل به راولو انشاءالله. دې ترڅنګ شعیب احمدي صاحب هم د پروګرام ډېره زیاته ستاینه کړې ده. ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو. پروګرام د خیبر مازدیګر دی. څومره زموږ ملګري چې د فیسبوک د لارې د دغې سوشل میډیا د لارې مونږ ګوري، نو دغه ټول ملګري دي زموږ دا پروګرام شیر کړي چې نور ملګري هم وګوري، او خاص کر چې هغه ملګرو ته ورسي کوم چې د ملک نه بهر دي، مسافر وروڼه دي،
دا پروګرام په خصوصي توګه باندې هم د هغوی دپاره مونږ کوو. الله پاک دې دغه معرکې ته دغه کوشش ته نور هم دوام وبخي او دغه زموږ شاعران چې دي الله پاک دې د دوی وزرو له نور هم اوچت البت ورکړي. یوسف شاه بهار صاحب را سره ناست دی. بهار صاحب دغه شانتي یو دوه درې کلامونه را سره په یو ځای را شریک کړه. ډېره مننه وحیدالله ورور. د غزل یو څو شعرونه دي چې د خدای ولی یم نازولی یم، د خدای ولی یم نازولی یم، زه په تمام مخلوق کې ښکلی یم. د خدای ولی یم نازولی یم، زه په تمام مخلوق کې ښکلی یم. میکده خلاصه که بخښنه غواړم په خپل ایمان پسې راغلی یم. مننه. میکده خلاصه که بخښنه غواړم په خپل ایمان پسې راغلی یم. او چا مې خنجرې له سینې ویستې، چا مې خنجرې له سینې ویستې، چا په سینه پورې نیولی یم. مننه. او تمام ورځ د کوره نه یم وتی، تمام ورځ د کوره نه یم وتی، بېګا په خوب کې چا وجلی یم. ډېره مننه. زه اوس په لپه کې اوبه نشم څکې، زه اوس په لپه کې اوبه نشم څکې، زه اوس د ځان نه یېرېدلی یم. او د چا دپاره دومره لارې وهم، د چا دپاره دومره لارې وهم، د چا په سر دلته راغلی یم. مننه. مننه. ما په سندرو کې ستایلي هغه، ما په سندرو کې ستایلي هغه، زه په ټپه کې ستایلی یم. ډېر مننه. یو بل غزل دی چې زه خو یې سترګو ته نن دومره ننوتی یم، زه خو یې سترګو ته نن دومره ننوتی یم، سم د خپل ځان د دایرې نه پسې وتی یم. او اوس دې د ځان د خلاصولو په چل نه پوهېږم، اوس دې د ځان د خلاصولو په چل نه پوهېږم، د یو بېننګه یار په مینه کې کېوتی یم. مننه. او د چا د سترګو د نظر نه لا پرېوتی نه یم، د چا د سترګو د نظر نه لا پرېوتی نه یم، څه وشو خیر د چا د زړه نه که پرېوتی یم. ډېره مننه. او شعر دی چې ساده پښتون یم خو ګمان د جهالت مه کوه، ساده پښتون یم خو ګمان د جهالت مه کوه، د علم نور یم د شعور په بام راخته یم. ډېره مننه. او عقل یوه وایي زړه بله وایي څه وکړمه، عقل یوه وایي زړه بله وایي څه وکړمه، توبه مې هم کړي جام هم پروت دی نښته یم. ډېره مننه. او آخري شعر دی چې بهار شپه مې میکده کې د ساقي سره وه، بهار شپه مې میکده کې د ساقي سره وه، ثابته شپه د خاپیرو سره الوتی یم. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. ګرانو ملګرو، یوسف شاه بهار صاحب زموږ سره خپل یو بل کلام هم را شریک کو په دغه تمه چې ستاسو ټولو به خوښ شوي. ګرانو ملګرو، د خیبر د مازدیګر دغه معرکه په کم کې چې هر پیر په ورځ باندې د شپې بلکې تاسو یو نوی شاعر زه تاسو سره معرفي کوم او هغه خپل کلامونه تاسو سره شریکوي. ګرانو ملګرو، دغه د خیبر مازدیګر معرکه به ستاسو په خدمت کې همدغه رنګې دوامداري. ابوبکر صاحب را سره هم ناست دی. ابوبکر صاحب که دغه شانتي یو بل انتخاب کلام دی را سره شریک کړو، دغه مینوال به هم واوري. بالکل. وحیدالله صاحب د مطیع الله توراب صاحب یو نظم دی او سپیشل د غریب دپاره د ډېرو ښو پټلو ټکو ټاکنې کړي دي او دویم چې د هغو دپاره پکې یو عبرت هم دی او نصیحت هم دی. نظم دی وایي چې ای د نیازبینو د چمخانه تا ته څه پته ده، ای د نیازبینو د چمخانه تا ته څه پته ده، ته څه خبرې لوږه څه ته تنده څه ته وایي، او ته چې پیدا شوې په برګو کې درته شاد څڅېدل، ته چې پیدا شوې په برګو کې درته شاد څڅېدل، او زه چې پیدا شوم ما د مور اوښکو ته خوله وازه کړه، تا چې قدم کېښو دیګونه ولسونو خوړل، تا چې قدم کېښو دیګونه ولسونو خوړل، زه د مور غېږه ستاسو کوڅه کې لاس په جام ولاړم، زمونږ تر څنګه د خانخېلیو کلیه، زمونږ تر څنګه د خانخېلیو کلیه، منو چې تاسو فطرتي خانان یې خو موږ هم په پوزه باندې مچ نه پرېږدو، منو چې تاسو معزز خلک یې هر څه چې وغواړئ هماغه کېږي، منو چې تاسو معزز خلک یې هر څه چې وغواړي هماغه کېږي، موږ هم پیداوار یو د دې خړې خاورې، زموږ کفن به هم وي د دې خړې خاورې، ستاسو بچي د محلونو بچي، ستاسو بچي د محلونو بچي، بس هره شپه د چراغان شپه وي، زموږ بچي لا سپلی نه پیژني، د شپې د سر لاندې سنګل ماته کړي، زموږ ستاسو ترمنځ کې فرق نشته، بس دومره فرق دی لکه ځمکه اسمان، زمونږ ستاسو ترمنځ کې فرق نشته، بس دومره فرق دی لکه ځمکه اسمان، دا فرق موږ په سر سترګو منو، دا فرق موږ په سر سترګو منو، زمونږ د خاورو کوټه نښې چرته چرتې ستاسو برجولې محلونه قلا، زمونږ د خاورو کوټه نښې چرته چرته دا ستاسو برجولې محلونه قلا، زمونږ د خاورو بوزغلي کورونه ستاسو محلونه تر اسمانه پورې، ولې به داسې فتوه نه ورکوم، ولې به داسې فتوه نه ورکوم، تاسو تیارې د بې علمۍ لرې کړې، زمونږ تر مخه پردې جوړې کړې،
تاسو تیاری د بیلمۍ لرې کړې زمونږ تر مخو پردې جوړ کړې موږ راګیر کوي په یو تور ناورین کې راټول شي داسې منصوبه جوړه کړئ چې د مزدور بچی مزدور پاتې شي داسې یوه لویه سلسله جوړه کړئ چې رڼا په سترګو رانشي د تیارو یوه داسې بروسه جوړه کړئ چې د ماښام بچی ماښام ولوځي موږ غریبو ته پنجره جوړه کړئ ستاسو لاسونه قلمونو ته جوړ ستاسو لاسونه قلمونو ته جوړ موږ ته قلنګ موږ ته بیلچه جوړه کړئ د شهزادګانو شهزادګان بچي وي زمونږ جامې زمونږ مخونه خیرن د شهزادګانو شهزادګان بچي وي زمونږ جامې زمونږ مخونه خیرن تاسو په خپله ستا هرڅه معزز تاسو خپلوان ستا میلمانه معزز ستاسو کوترې او بازان معزز تاسو په خپله ستا هرڅه معزز تاسو خپلوان ستا میلمانه معزز تاسو کوترې او بازان معزز منو زمونږ خویندې لوڼه وینځي د وینځي لوڼه غلامان یې کوي زه به مزدور یم زما پلار مزدور و زما بچی به هم مزدور پاتې وي زه به مزدور یم زما پلار مزدور و زما بچی به هم مزدور پاتې ما ته زما وړوکیتوب رایاد شي چې ما به ګډې او بیزې سرولې اوس مې هم په سترګو کې یو خوب غړېږي اوس مې هم په سترګو کې یو خوب غړېږي د ستړي ستړي ژوند ستومانه قصه ماښام به ډانګ په لاس خپل کور ته تلمه زه یو ماښام کوڅه کې سپي وخوړم ناڅاپي مې یو اواز په غوږ شو خان وی دا سپی په کاڼو ولې چې ته یې په کاڼو ولې سپی به دې خوري په ګوډه خپه بیا کور ته لاړم مور ته مې زه سپي وخوړم وی خیر دی بچی مور وی خیر دی بچی د خانانو سپي دي د هغو سپي د معززو سپي دي په ما لاس د شفقت راخ کړو په مای لاس د شفقت راخ کړو د لوپټې خیرن پیس کې تاو کړلو زما خیرن مخې د خاورو پاکړلو او د دوانو سترګو نه اوخ کې لاړې د دوانو سترګو نه اوخ کې لاړې دوانو سترګو نه اوخ کې لاړې ډیره زیاته مننه ګرانو ملګرو د مطیع الله تراب صاحب د نظم چې ډیر پیغام دی پکې یو ډیر ښکلی فکر دی پکې د ژوند عکاسي ده پکې ګرانو ملګرو ابوبکر صاحب په خپل خوندور غږ کې دغه غزل دغه نظم ستاسو سره شریک کړو ګرانو ملګرو د خیبر د مازدیګر پروګرام ستاسو سره روان دی پیغامونه هم ډیر زیات راغلي دي شعیب احمدي صاحب د پروګرام ستاینه کړې ده ډیره زیاته مننه احمدي صاحب دې ترڅنګ خورشید احمد صاحب سلامونه را لېږلي ټولو ملګرو ته خورشید احمد صاحب زموږ ډیر تکړه ملګری دی په موږ ډیر زیات ګران دی موږ یې پیژنو وعلیکم سلام ستاسو سلامونه ټولو ته ورسېدل عمرزاده صاحب هم د دروشخیلې نه سلامونه را لېږلي دي ډیره زیاته مننه عمرزاده صاحب شعیب احمدي هم مننه کړې ده نجیب الله خان یوسفزی ابوبکر څنګه یې دوبۍ نه سلامونه قبول کړه ډیره مننه وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه هدایت الرحمن یوسفزی صاحب وی سلام وحید الله صاحب پروګرام ډیر زبردست دی فضل الرحمن رور یم ستاسو کلاس فیلو سوات یونیورسټي کې ډیره زیاته مننه دا زموږ د رول چې دی هغه زموږ کلاس فیلو د جرنالیزم ډپارټمنټ کې د سوات په پوهنتون کې نو ډیره زیاته مننه ستاسو او نور واحد صاحب یو پیغام را لېږلی چې سلامونه قبول کړئ ټول ملګرو الله مو خوشحاله ساته ډیره زیاته مننه الله دې ستاسو دغه تک قبول کړي دغه تک دې درته الله آسان کړي په کوم مقصد چې تللی د دې ځای نه لرې مسافرۍ باندې دغه مقصد مو الله پاک ترسره کړه ډیره زیاته مننه نجیب الله خان یوسفزی صاحب وی څه نری نری وریږي لکه غم چې راوریږي او څه مې زړه خفه خفه دی زه ولې خفه کېږم ډیر ښه چې باران په ورېدو شي او جانان په خندېدو شي زیاته مننه نجیب الله صاحب دا کوم دا سکرین چې دا زما نه لږ غوندې کې نن لرې دی نو دا ټکي ما ته سم ښکاري نو څه ټکي پکې ما نه ګډوډ شي امیر خان صاحب وایي بیا داسې شاعران راولئ زموږ د زړه تسلي پې کېږي وایي واه امیر خان وایي ډېره زیاته مننه ملک شیر خان هم سلامونه را لېږلي دي وایي وحیدالله صاحب او ابوبکر او یوسف شاه بهار صاحب ته سلامونه پروګرام ډېر ښکلی دی ډېر زیاته مننه سید وقاص باچا هم یو میسج کړی دی خو د ده د پیغام باندې زه پوه نه شوم وایي د لیکلی دی وایي دا کوېسچن مارک یې ورته لګولی دی
نو پته نشته چې دې د څه شي تپوس کوي. بس موږ ته پوه شو مننه خاني څخه پوه نه یم چې اوس دې څه وایي. رحمت الله وایي زبردست برو فرام اسلام آباد. السلام علیکم ټو آور listeners especially to ابو بکر. ډیره مننه رحمت الله صاحب نو ما کلاس پیلو دی ډیره مننه. ډیره زیاته مننه. انصاف صرف سلامونه وروره دوبۍ نه سلامونه واخله. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه. احسان رمبیکوال وایي سلام فرام ملیشیا نه سلامونه را لګلي. ډیره زیاته مننه. زاهد الله صاحب وایي چې یوسف شاه بهار صاحب توایا زاهد الله در باندې سلام وایي. ډیره مننه زاهد الله ډیره مننه. زموږ ملګری دی اوس تازه مسافر یې لیدلی ډیره مننه. خمه یې کوي چې تازه مرګري شي. نه اوس مسافر یې لیدلی تقریبا میاشت نه ده شوې. ډیره زیاته مننه زاهد صاحب تاسو سلامونه راوړئ. حبیب الله خان وایي ټولو ته سلام وعلیکم سلام. او اصغر خان وایي چې السلام علیکم وحید الله صاحب الله مو خوشحاله ساته د دوبۍ نه. ډیره زیاته مننه ګرانو ملګرو ستاسو دغه خواږه پیغامونه موږ ته راورسېدو. پروګرام چې کله تاسو اورئ ګورئ او دغه پیغامونه رالېږئ نو د دې سره زموږ حوصله نور هم سیوا کېږي او کومه جذبه چې د هغه نور هم یو پسل کېږي چې دغه پروګرامونه دي بار بار ستاسو په خدمت کې پیش کړو. ګرانو ملګرو دغه ټول هفته کله چې پروګرام دی نو ډېر ملګري پیغامونه رالېږي ما ته پرسنلي چې یاره دغه پروګرام ته په انتظار یو. باید چې په دغه پروګرام کې دغه دومره څه نشته ده نه موږ دومره پوه یو او نه موږ له دومره څه راځي خو دغه ستاسو مینه ده چې تاسو یې خوښوئ او انتظار ورته کوئ بل موږ ته پیغامونه رالېږئ نو د دې نه سوا زموږ دپاره هېڅ هم نشته. نو ګرانو ملګرو دغه پروګرام دغه شانتې روان دی. یوسف شاه بهار صاحب یو کلامونه یو څه موږ ته ووایه ښکلې غوندې یو دوه غزلې راته ووایه. ډیره مننه. د غزل نه مننه ته عبید الله رو یو دوه شعرونه ویم چې ستا محبت را ناشنا د زړګي زور وړی دی. ستا محبت را ناشنا د زړګي زور وړی دی ما ستا دپاره د تمام کلي پیغور وړی دی. او زه که رباب ساتم یارانو زه په ژوند مین یم. زه که رباب ساتم یارانو زه په ژوند مین یم ټوپک زمانه د ګلاب په شان ترور وړی دی. ډېره مننه. غزل دی چې روماني غوندې غزل دی. زه چې یو بل ته اظهار د مینې وکړو زه چې یو بل ته اظهار د مینې وکړو زه چې دغه ښکلی کار د مینې وکړو چې نفرت د هر سړي د زړه نه وځي چې نفرت د هر سړي د زړه نه وځي چې په هر سړي اعتبار د مینې وکړو چې نفرت د هر سړي د زړه نه وځي چې په هر سړي اعتبار د مینې وکړو چې کوم ځای کې د ښایست قدردان نه وي چې کوم ځای کې د ښایست قدردان نه وي زه چې هلته انتشار د مینې وکړو. مننه. او چې زړه درکړم او زړه راکړې څنګه به ښه وي چې زړه درکړم او زړه راکړې څنګه به ښه وي چې دا ښکلی کاروبار د مینې وکړو. او مننه. بیا زمونږ د زړګي نه وتی نه شي بیا زمونږ د زړګي نه وتی نه شي مونږ چې چا باندې ګزار د مینې وکړو. ډېره مننه. او ای یتیم دی چې احساس ورته ونه شي ای یتیم دی چې احساس ورته ونه شي چې نظر ورته د پلار د مینې وکړو. او اخر شعر دی چې دې لمبه لمبه حالاتو کې بهاره دې لمبه لمبه حالاتو کې بهاره زه چې یو بل ته سینګار د مینې وکړو. زه چې یو بل ته سینګار د مینې وکړو. ډېره مننه. واه 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 واه. دا یو شاعر وایي د زلفو ټال دی د کمال دی د زلفو ټال دی د کمال دی د زنې خال دی د کمال دی. همزولو ورته داسې ویل دا کلیوال دی د کمال دی. ای ستا هر یو شعر نظر هر یو خیال دی د کمال دی. او په ځان میین دې کړم کافره په ځان میین دې کړم کافره ښکلی جمال دی د کمال دی. ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو. ډېر ملګري اوس مونږ د ملک بلکې د دنیا په بیلو بیلو هیوادونو کې بیلو بیلو ملکونو کې مونږ ګوري خاص طور باندې ملیشیا نه مونږ ته ډېر پیغامونه راځي. دې تر څنګ دوبۍ او سعودي عرب نه هم ډېر پیغامونه راځي. یو څو پیغامونه راته رالیږلي دي. زاهد الله یو پیغام رالیږلی وایي ستا خو تشې سترګې تورول د سړي خون اخلي. ستاسو شعر دی ښه. ستا خو تشې سترګې تورول د سړي خون اخلي او نن دې لا د ځان سره خال ملګری کړی دی. واه 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 واه. یوسف دپاره وایي دا یوسف ته ډالۍ شي د زاهد الله د طرف نه. او غلام الله کولالمپور دی هم د کولالمپور نه موږ ته میسج رالیږلی دی چې میلمنو له ټایم ورکه جي څه راته ووایي. ډېره زیاته مننه. عامر خان هم یو پیغام رالیږلی دی ښه. وحید الله بی ابوبکر صاحب ته ووایه وایي د بیللې مینې یو نظم راته ډالۍ که. ډېره مننه به وي. ولې نو قربان. مستان خان هم یو پیغام را لګلی دی چې شاعري ده خو ما نه مستان خان ډېره مننه خو ما ته ښکاري نه صحیح.
راشد خان صاحب وایي د مینې نه ډک سلامونه قبول کړئ. احسان اجنبي هم سلامونه را لېږلي دي، ډېره زیاته مننه ستاسو د ټولو. ابوبکر صاحب دغه کلام ورته ووایاست، تا نه یې غوښتنه کړې. ښه جي. یو څو شعرونه دي وایي د یارانو یار سړی و مخ مخ کې، د یارانو یار سړی و مخ مخ کې، د یارانو یار سړی و مخ مخ کې، سقه مقل لیونی و مخ مخ کې. واه واه واه. د دې ښکلو سم د سترګو تورم، د دې ښکلو سم د سترګو تورم، د یو چا پکې زړګی و مخ مخ کې. واه واه واه. ته زما په شانتې نه تا به غر کړي، ته زما په شانتې نه تا به غر کړي، شراب څه کوي قهوې طرف ته لاړ شه. واه واه. او بیا یو څو شعرونه نور دی وایي د احترام سړی یم خو تا ته عام سړی یم، د احترام سړی یم خو تا ته عام سړی یم، تا ته ناکام کومه ځکه ناکام سړی یم. واه واه. زه په هر ښکلي مین او زه بدنام سړی یم، زه په هر ښکلي مین او زه بدنام سړی یم، په جنازو ستړی شوم د داسې قام سړی یم. یوه نشه نه کوم هسې په نام سړی یم، یوه نشه نه کوم هسې په نام سړی یم، ماله څه غم وکه یار زه خو د جام سړی یم. او ته په ایمان یې ووایه زه د الزام سړی یم، ته په ایمان یې ووایه زه د الزام سړی یم، تنها ړوند ته وایي چې زه خو د پام سړی یم. او یو څو شعرونه بیا نور دي وای وای د منیر بونیری صاحب وایي جی په یو تیلی سیزل شي په دنیا به ادبار نه کوي، په یو تیلی سیزل شي په یو تیلی سیزل شي په دنیا به ادبار نه کوي، انسان یم لالچی یم په ما به ادبار نه کوي. د دې خلکو په زړونو درته ښې پولۍ ولاړې، د دې خلکو په زړونو درته ښې پولۍ ولاړې، د دې خلکو په مخامخ خندا به ادبار نه کوي. واه واه. د غرم وجوده د یو موټي خاورې جوړې، د غرم وجوده د یو موټي خاورې جوړې، د سا سره اکثر وزي په سا به ادبار نه کوي. بیا یو څو شعرونه نور دی وایي په شعرونو کې پیغام وي په وخت مسته، په شعرونو کې پیغام وي په وخت مسته، پیغام سوي د پیغام نه ته خبرې، چې ماښام شي زړی پړق شي چې تنها وي، چې ماښام شي زړی پړق شي چې تنها وي، ماښام سوي د ماښام نه ته خبرې. دا د عشق په جوارۍ کې چې ککړ دي، دا د عشق په جوارۍ کې چې ککړ دي، بدنام سوي د بدنام نه ته خبرې. سپیشلی دا د مسافرو دپاره د اوریدونکو دپاره ډېره مننه، ډېره زیاته مننه. ګرانو ملګرو د خیبر د مازدیګر پروګرام ستاسو په خدمت کې دوامدار دی. تاسو موږ ته ډېر شي پیغامونه هم را لېږلي دي او ډېر ملګري زموږ پروګرام دا ټیم اوري د ریډیو د لارې، دې ترڅنګ د فیسبوک د لارې هم تاسو FM 100 ریډیو سوات پیج چې دی په دې باندې زموږ پروګرام کتی شئ، دغه پاڼه خوښه کوي نو په دې باندې د دې ریډیو سوات څومره پروګرامونه چې دي دا نشر کېږي، تاسو بیا کتی شئ. ګرانو ملګرو دغه دوه میلمانه زموږ سره نن ناست دي د خیبر د مازدیګر په پروګرام کې. یوسف شاه بهار صاحب نه لږ غوندې کې یو ګران نیمه و، بس بیا ټایم هم پوره دی، بیا بس تاسو نه رخصت الو. بهار صاحب یو څو کلامونه را سره شریک کړي دغه شان. ډېره مننه ودالله ورور. د غزل نه مننه به ته د درې شعر نوم ویمه چې مې د ذهن ناشنا وتی وي، چې مې د ذهن ناشنا وتی وي، لکه وجود نه چې مې ساه وتی وي. ما هم په داسې ادا وویشتې چې ما هم په داسې ادا وویشتې چې په زړه تصویر به دې زما وتی وي. مننه او شعر دی چې مازدیګر مړی کور ته راوړي کټ کې، مازدیګر مړی کور ته راوړي کټ کې، سحر د کوره په خندا وتی وي. مننه او بل غزل دی چې دا چې سر مې د ساقي په غېږ کې پروت دی، دا چې سر مې د ساقي په غېږ کې پروت دی، ټول وجود مې د سپرلي په غېږ کې پروت دی. شینکۍ خال دی د تندي په غېږ کې پروت دی، زړه زما د نغري په غېږ کې پروت دی. او مصور چرته پیدا کوي دې منظر لا، مصور چرته پیدا کوي دې منظر لا، لیونی د لیوني په غېږ کې پروت دی. مننه او شعر دی چې فیصله یې داسې وکړه چې حیران شوم، فیصله یې داسې وکړه چې حیران شوم، لا قرآن هم د قاضي په غېږ کې پروت دی. او هغه زوی چې به د پلار غېږ کې وده و، هغه زوی چې به د پلار غېږ کې وده و، هغه پلار نن د بچي په غېږ کې پروت دی. او شعر دی چې ستا د مینې نه انکار کولی نشم، ستا د مینې نه انکار کولی نشم، ستا تصویر مې د زړګي په غېږ کې پروت دی. او آخري شعر دی چې پته نه لګي چې کم ظالم وجلی، پته نه لګي چې کم ظالم وجلی، بهار مړ دی او سړي په غېږ کې پروت دی. واه واه واه، ډېره مننه، ډېره زیاته مننه.
ګرانو ملګرو یوسف شاه بهار صاحب سره خپل یو کلام شریک کړو. بس په تلو تلو کې ابوبکر صاحب به یو کلام دی ورسره به را شریک کړي. بس د خپل پروګرام د خیبر مازدیګر رخصت په زه د کتونکو مینوالو نه د صدام حسین په قایل صاحب په یو غزل باندې واخلم. وایي د ژوند لار که هر څومره ترخه ده ویلې کېږي به، د ژوند لار که هر څومره ترخه ده ویلې کېږي به، زما هم ورته کلکه اراده ده ویلې کېږي به. زه هم د منصور په شان د حق نه نه ستنېږم، زه هم د منصور په شان د حق نه نه ستنېږم، ستا مینه که هر څومره لمبه وي ویلې کېږي به. زه په دغه خپله درویشۍ باندې نازېږم، زه په دغه خپله درویشۍ باندې نازېږم، تا سره که لویه مرتبه ویلې کېږي به. زیدې که دا خلک ځي جومات ته که کعبې ته ځي، زیدې که دا خلک ځي جومات ته که کعبې ته ځي، زما خو په دې کاڼو عقیده ده ویلې کېږي به. هر چا پکې خپل خپل کردارونه ادا کړي دي، هر چا پکې خپل خپل کردارونه ادا کړي دي، ښکاري دا نظام یوه ډرامه ده ویلې کېږي به. ای قایله ګرځه پکې خپله درویشي کوه، ای قایله ګرځه پکې خپله درویشي کوه، ژوند یوه نیمګړې افسانه ده ویلې کېږي به. ډېره زیاته مننه ابوبکر صاحب، دغه کلام یې را سره هم شریک کو. ډېره زیاته مننه یې کوو. ابوبکر صاحب څنګه بابو کې بره پروګرام خوند کوي که نه کوي؟ بابو کې خو ډېره زیاته مزه کوي او دومره مزه کوي که نه چې زه یم چې د دې ملګرو سره ټایم وي موقع وي او په بار بار موږ هلته تللی وه پروګرامونه ریکارډ او صحیح صاحب دی سبا به ځو انشاءالله. سبا خو اراده ده چې لاړ شو، منګل ورځ ده که نه؟ منګل ورځ ده، بالکل به ځو، ټول ملګري به راغونډېږو. ښه، ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو. د خیبر د مازدیګر دغه پروګرام هم د دې سره خپل سر ته رسي. نننی پروګرام کې کومو ملګرو چې زموږ سره برخه اخیستې ده، که د ټولنیزې رسنیو د لارې، که د سوشل میډیا د لارې، که د ټلیفون د لارې، که هسې موږ ته پیغامونه رالیږلي دي، پرسنلي موږ ته پیغامونه رالیږلي دي، د ټولو موږ یو جهان مننه کوو. دا زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده چې بهر ملکونو کې مزدورو له مسافرو له تلي ملګري هلته کې زموږ پروګرام له ټیم ورکوي، هغوی ګوري، خوښوي او بیا د ستاینې ډک پیغامونه هم موږ ته رالیږي. ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو. د خیبر د مازدیګر نننی زمونږ کوم میلمانه چې دي نو ابوبکر صاحب دی او یوسف شاه بهار صاحب دی. بس پروګرام به رخصت اخلو. یوسف شاه بهار صاحب سره یو دوه شعرونه دغه دوه شعرونه راته ووایه بهار صاحب، تاسو سره کوم شعرونه دي؟ ډېره مننه د مسافرو لپاره یو دوه شعرونه زادالله ورور جهانګیر بدر ټول مسافرو ته ډالۍ وي چې کچه ځوانۍ کې مسافر شوم در په در شوم، کچه ځوانۍ کې مسافر شوم در په در شوم، د خپل کوره چې بهر شوم در په در شوم، د خپل کور د مستقبل لپاره لاړم، د خپل کور د مستقبل لپاره لاړم، د غربت سره په شر شوم در په در شوم. ډېره زیاته مننه بهار صاحب، ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو. د دې سره د خیبر د مازدیګر دا نننۍ مرکه خپل سر ته رسي. دې تمې سره چې چېرته مې الله پاک مو ښاد آباد او خوشحاله ساته. خپل د چاپېریال د ګاونډیانو د رشتهدارانو د ټولو مسلمانانو ډېر زیات خیال ساتئ چې چېرته مې الله پاک مو خوشحال ساته. د لوی الله په امان.